ملګرو ستړي مشئ جوړ په خیر. نن مو د محصلینو ښار ته راوستی یې، د زده کوونکو ښار ته، او دا د کمبریج ښار دی او زما شاته د کمبریج پوهنتون دی. د نړۍ له خورا زړو او پخوانیو پوهنتونونو دی. په برطانیا کې دویم پوهنتون دی، البته لومړی پوهنتون آکسفورډ دی او دویم یې د کمبریج پوهنتون دی. دلته دا پوهنتون په 1209 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اوس خپله پوهېږئ 2026 کال دی، نو 800 شاوخوا 817 کاله د دې پوهنتون د جوړېدو نه تېرېږي. خورا زیات برخې لري، کالجونه لري او په ساینس او ټکنالوژۍ کې ډېر مخکې دی. د نړۍ د 140 هېوادونو نه دلته زده کوونکي په تحصیل اخته دي او له نیکه مرغه افغانان هم پکې شته. زه به هڅه وکړم چې یو نیم افغان هم چې دلته درس وایي را پیدا کړم، هغو سره به هم بیا خبرې وکړم او تاسو ته معلومات شته چې د نړۍ خورا مهمې اختراعګانې د دغو پوهنتون د زده کوونکو د فارغینو لخوا کیږي. په ساینس، بیولوژۍ، سیاست، ادبیاتو او په دې ټولو کې خورا نوم لري. لږ به نور هم ځینې ځایونه در وښیم، نو تاسو پوهېږئ چې نن سبا د نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره زده کړه خورا مهمه ده. راځئ چې زده کړو او په دغسې ځایونو کې زده کړه بیا نو خپله پوهېږئ د بختورو خلکو کار وي چې خپل هیواد ته او نړۍ ته خدمت وکړی شي. کله چې په انګلستان کې، البته هغه وخت کې انګلستان او انګلنډ و، هلته د آکسفورډ پوهنتون پرانیستل شو، نو بیا یو پادري و او د هغه وخت مذهبي مشر و، د هوکړه وکړه او تصمیم یې ونیو چې په دې ځای کې په کمبریج کې هم یو پوهنتون پرانیزي. نو په 1209 کال کې د کمبریج پوهنتون پرانیستل شو، خو هغه وختو کې شاګردان هم دومره ډېر زیات نه وو او پوهنتونونه فاکولټې یې دومره زیاتې نه وې، ولې د وخت په تېرېدو سره د 818 کلونو په تېرېدو سره اوس دلته لسګونه پوهنتونونه دي، کالجونه دي چې د دغه کمبریج پورې تړلي دي او د نړۍ تقریبا د ډېرو هیوادونو څخه چې د ټولو هیوادونو نه دلته محصلین راځي او زده کړه کوي. دلته کامیابېدل دې پوهنتون ته اسان نه دي، باید ډېرې ښې نمرې ولرئ چې تاسو راشئ او دې پوهنتون ته د زده کړې چانس ولرئ. او بله خبره دا ده چې دلته معمولا څوک چې راځي، زده کوونکي چې راځي، طبیعي ده چې دلته ګراني ده، په خپله د پوهنتون فیس هم زیات دی او دلته د ځایو کرایې هم لوړې شوي دي، خو سیلانیان هم ډېر ورته راځي. د زده کوونکو ترڅنګ سیلانیان هم ډېر دي او که تاسو وګورئ خصوصا په دې وختونو کې چې رخصتۍ دي، د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سیلانیان راځي. او طبیعي ده په خپله د انګریزانو لپاره هم کامیابېدل دې پوهنتون ته آسان نه دي. تاسو باید په ډېرو برخو کې ښې نمرې ولرئ او ډېر تکړه اوسېږئ. بیا په ځانګړې توګه د بهرنیانو لپاره خو د انګریزۍ ژبې، انګلیسي ژبه ډېره مهمه ده چې تاسو باید سمه انګلیسي زده وي. خو له نیکه مرغه افغانان شته چې نن سبا په دې معتبر پوهنتون کې هم زده کړې کوي. نو ملګرو، زه به هڅه وکړم چې د کمبریج په پوهنتون کې افغان زده کوونکي ومومم او خبرې ورسره وکړم، خو د اوس لپاره لکه چې ګورئ ناوخته دی، ماښام دی، دلته څوک نشته، خو له نیکه مرغه یو افغان مې پیدا کړ او دی په خپله په کمبریج کې اوسېږي. نو اول که ځان وښیې زما مینوالو ته. سلامونه، احترامات، ډېره مننه. زما نوم عزیز الله نوراني دی او زه د افغانستان یم او په کمبریج ښار کې اوسېږم. ډېر ښه، ډېر ښه. څومره وخت کېږي نوراني صاحب چې دلته یې؟ زه تقریبا نږدې 2 کاله کېږي چې زه انګلستان ته راغلی یم او 18 میاشتې شاوخوا کېږي زه کمبریج ښار ته راغلی یم. نو څنګه دی دلته ژوند څنګه دی؟ ځکه کمبریج خو خورا مشهور دی نه، مثلا آکسفورډ او کمبریج او دا ځایونه خو دواړه د پوهنتونونو له خاطره هم مشهور دي چې خورا زاړه، پخواني او ډېر پرمختللي پوهنتونونه لري. دا ښار هم په همدې باندې یو څه مشهور دی. نو که لطف وکړې راته ووایې چې دلته ستاسې ژوند څنګه دی، ستا د ماشومانو؟ په کل کې خو دا هیوادونه ټوله پرمختللي دي، د تعلیم کچه ډېره لوړه ده، خو انګلستان بیا کمبریج ښار زما دپاره د خوب لیدل دي، د یو افغان لپاره د خوب لیدل دي چې په کمبریج ښار کې اوسېږي. دا د تعلیم په ښار یا د علم په ښار باندې مشهوره دی. نو زما اولادونه شکر دی ټوله درس وایي، مکتبونه وایي. تر اوسه د هغه زما مشر زوی در کالج رسېدلی دی او یونیورسټي ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی.
نو کله دې دا فکر هم کړی دی که چېرته داسې ارمان در سره چې په همدې کمبریج کې زده کړې وکړي په دغه پوهنتون کې بس نو انشاءالله رحمان چې وخت یې رالی زما دا کوشش دی چې زما ټول اولادونه زما په ژوند کې په داسې معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي چې خپل د خاورې خپل د خلکو خپل د وطن د خدمت جوګه وګرځي. او څنګه دی دلته د ماشومانو د تربیه او د زده کړې په برخه کې تاسو ورسره هڅه کوئ که نه پرېښې مو دي چې معلمان څه کوي همغه کافي دي؟ یو خو دا خلک ټوله تعلیم یافته دي، په هر کلتور او په هر رواج باندې اموخته خلک دي، هر څوک پیژني. او بل دلته د هر مذهب درناوی شته. نو او بل دا دی چې دلته ته خپله مجبوره چې خپل د اولادو پوښتنه وکړې او ساتنه یې وکړې. دلته قانون دغه دی چې ته باید خپل د اولادو پوښتنه وکړې، ساتنه یې وکړې او در مکتب پورې بوځې، راولې، سر په وګرځې. موږ خپله مجبوره یو چې دا وکړو او موږ د دې ارمان هم درلوده چې موږ خو په افغانستان کې تعلیم مو تر یوه اندازې پورې وکړي، خو د افغانستان په سطحه مو وکړي، د انګلستان په سطحه مو نه دی کړی. نو زما اولادونه به ډېر بختور دي چې په داسې ښار کې دي او په داسې پوهنتون کې یا په داسې مکتبو کې دوی درسونه وایي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. ژوندی اوسئ. خوشحاله